السلام علیکم ملګرو د سیټ چې دا کس کاری دا ورته ټول پیج نه ځکه چې په سوشل میډیا د دې ویډیو ډیره زیاته وایرل شو د پلکونو په کرونو خلکو کتلې د ملګرو آی تاسو ته پته چې دا څوک دی او د حقیقت نه که تاسو د دې خبر شئ نو تاسو به هم حیران شئ دا کم سټایل چې کړه دی ولي کړه دی نو تاسو به هم د دې حیران شئ دا ویډیو کم ځای کې شوټ شوی دا نو ټول معلومات تر نن در کوم چې دا الک څوک دی کنه ځکه چې په سوشل میډیا کې تاسو ټیک ټاک اړوي نو یو ویډیو قبل راځي نو بل بس د دې الک راځي او بس دقه او کني نو نور خلکو هم د دې پشان ویډیوګانې جوړې کړي او خلکو سټایل خوښ شوی دی او په سوشل میډیا او بلکې په ټیک ټاک باندې تاسو ته پته ده ډیر زیات په ټرندینګ کې چلیږي نو د دې سپه د تاسو ته مکمل معلومات در کوم خاصن خبر کې ملګرو د دالک چې ده کنه د دې سلور لوریان دي او کنه د دوه کالونو د کور نه ورکته تاسو به هم حیران شئ کنه دوه کال نه د کور نه ورک دی او دا چرسي دی او بانګي دی او دا سیزونه اسکل کنه د دې د وجه نه دا یو بل شان ګرځیدل کوي دا څنګه چې ګرځي ملګرو دا غنه پس چې دی نو دا په کراچي کې دی دا ویډیو شوټ شوی دا نو په کراچي کې فرقان نومي فاونډیشن دی چې هغه څه کړی دی هغه ریکور کړی دی یو هفته سره الته دی ملګرو تاسو ته پته چې په کله د یو انسان ویډیو وایرل شي نو هغه ته بیا ډیره زیاته توجه ورشي دا کوم سټایل چې کړی دی ملګرو دا په نشه او په دې حالات کې دی د دې د وجه نه تاسو ته پته دا ویډیو ول تاسو صحیح وګورئ تاسو بیا په خپل پته ولګي مکمل معلومات راغلل کنه چې دا کس چې کوم دی دا سټایل خلکو ډیر زیات خوښ شو او مکمل دا معلومات چې دی نو دا به ان شاء الله ډیر زر ریکور شي او ډیر زر به خپل کور ته راورسري سکه خپل کور ته به بوزي ځکه چې دی علاج چالو دی کنه فاونډیشن کې دا یو هفته وشوله ځکه چې دا خراب دی دا یو داسې بیماری شوی ځکه چې په انسان باندې هر قسم حالات راځي ملګرو تاسو ته پته ده په ژوندګۍ کې خو یو داسې انسان له یو داسې جټکه راشي کنه چې په هغه زندگی بدل شي یا زندگی خراب شي نو دی هم زندگی بدل شو که تاسو په سوشل میډیا وګورئ نو دی ډیر زیات د خلکو د دې سټایلونه کوي خو دی د اصل معلوماتو نه خبر ملګرو دا دی لکه د اصل معلوماتو کنه په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل ټول وته حیران او ټول هم د دې سټایلونه کوي چې دغه زمونږ ویډیو هم وایرل شي او نور کسانو سره هم وایرل شي او دغه سټایل باندې دي او مکمل معلومات راغلل ملګرو ځان دا ویډیو وسره د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ دا یو د دې کس ویډیو او عمل چې معلومات شیر کړئ